د پښتون کوېسچن باندې بار بار باز کیږي او د دې خبره کیږي چې پښتون کوېسچن پښتون پښتنه څه شی ده؟ او پښتون کوېسچن چې دی د هغه او د بلوچ کوېسچن کې یو تاریخي فرق داستا او راغلی دی چې پښتون چې دی هغه at the same time د پاکستان د ریاست چې کومې طاقتورې ادارې دي په طاقت کې برخه هم لري او د هغه وکټم هم دی. نو دا یو خدا د بلوچو د پښتون کوېسچن غټ فرق دی. دویم پښتون کوېسچن کې یو یونیک خبره دا ده چې برعکس د بلوچ پښتون چې دی اقتصادي طور هم په پاکستان په اقتصادي نظام کې غټ سټیک لري او برخه لري. نو د پاکستان په اقتصادي نظام کې د پښتون غټه برخه او د پاکستان د طاقت په ادارو کې د پښتون تاریخي برخه چې ده د هغه د وجې پښتون چې دی at the same time چې ظالم چې دی په هغه کې هم په صف کې هم ولاړ دی او د مظلوم په صف کې هم ولاړ دی. نو د دې د وجې د پښتون کوېسچن چې دی هغه د بلوچ کوېسچن رنګه پیچیده نه دی، هغه اسانه نه دی. پښتون کوېسچن زیات پیچیده دی. بلوچ چې دی هغه د پاکستان د طاقت په ادارو کې او په اقتصاد کې هیڅ برخه نه لري. زه اکثره دا وایم چې خدا نه خواسته که نن پاکستان اکنامیکلی کلاپس یعنی دیواله سي، یو قوم چې هغه ته هیڅ تاوان نه رسیږي، فرق نه پرېوځي، هغه بلوچ دی. نور پښتون ته تاوان رسي، و پنجابي ته رسي، و سندي ته رسي، و مهاجر ته رسي. نو پښتون او بلوچ کوېسچن کې دا دوه ډېر غټ زما په حساب فرق شته. او تاسو کوم ځای کې دا ټکی ویل سره څو کنفیوز شي چې بلوچ ته تاوان نه رسي، مراد دا دی چې بلوچ سره سشته دی نه چې تاوان کی پښتون شتمن دی یا پارټنر د کاکړ صاحب ډېر سخته زری خلک به حیرانه کې دا خبره چې پښتانه خو د محکومتیا یا د مظلومتیا یا د جړا او د فریاد په تیرو 50 کالو کې سیاست کې او تاسو ول چې دا ایکولی پارټنرز دي، یعنی یو شان شراکتدار دي په ځینې ځایونو کې او په طاقت کې. نو د دې معنی چې کوم ځینې بلوچستان رډیکل یا توندلارې بلوچستان دی هغه دا فکر کوي چې پښتون هم هغه رویه ده د بلوچستانو سره کومه چې د پنجاب ده. گویا د دې معنی دا جوړیږي چې د دې خلاف چې د پنجاب خلاف کم کرکه ده په ځینې بلوچانو کې هغه د پښتنو خلاف هم په عملی شکل کې د لیدو امکانات پاینده کې شته دی، ځکه چې هغه وایي څوک هم د پاکستان پارټنر دی یا شراکتدار دی زما دښمن دی. ام آی رایټ؟ په دې کې لږ بدلون کوم په دا خبره کې د برابر شراکتدار زه نه وایم. په اقتدار کې برخه لري خو هغه د اسټابلیشمنت یا د پنجاب په شرایطو باندې لري. نو چونکې چې کوم فوج غټه اداره ده یا بیا د هغه بعد په سیاسي حساب پارلمان دی، نو هلته چې دی پښتون دا مراعات یا اختیار نه لري چې دی په فیصلې دی کوي. هغه فیصلې چې دی هغه بیا سټیټ سټرکچرز یو خپل لاجیک لري، هغه د ریاست چې دی هغه دا فیصلې کوي. نو زما نه دی فکر چې دا چې کوم د پنجاب حواله سره کوم دغه وي هغه که د پښتون په خلاف راشي خو هغه داسې جسټیفیکیشن نه لري. خو ځینې بلوچستان خو دا فکر کوي چې بس په ممکنه توګه هغه پښتانه چې هغه د پنجاب ملګری دي یا پارټنرز دي، ملت پال دي که هر څوک دي که مذهبي دي، یعنی مولانا فضل الرحمن صاحب ګوند دی په وفاقیت یقین لري، د محمود خان اسدي صاحب ملت پال ګوند دی خو په وفاقیت او ډیموکراسي یقین لري او د هغې لپاره د مومنټ یا تحریک برخه دی. او هغه ورځ چې په ځانمرګي برید وشو د هغو په جلسه باندې د هغې وروسته هم پریس کانفرنس که تاسو ډېر په غور اورېدلی وي که څه هم هغه ډېره نیغه اشاره پوځ ته کوله، استخباراتو ته کوله، تورې پورې کوو، خو ورسره یې د دې خواهش بیا اظهار کوو چې موږ پاکستان غواړو، موږ په پاکستان کې ډیموکراسي غواړو، موږ د پاکستان د آئین او تحفظ لپاره سوګند پورته کړی دی، بیا یې د تجدید عهد وفا تصور ورکوو. نو بلوچستان البته فکر کوي چې د دې وخت نه دی او نو دا تاسو فکر نه کوئ چې هغه توندلارو بلوچستانو ته به یو اشاره ورکوي چې دا خلک خو د پاکستانیت خبره کوي، د پاکستانیت سره خوشحاله ژوند تېرول غواړي. هغه یو ټکی بل هم ویلی او خطرناک ټکی زما په حق باندې چې هغه تاسو وژني، تاسو هغه وژنئ، وي ډونټ کیر. کاکړ صاحب که تا اورېدلی وي I was not surprised, I was shocked. محمود خان اسدي صاحب ته ډېر زیات ریسپیکټ لرم، قدر لرم. یو ډېر لوی سیاسي کورنۍ ده، پلار یې شهادت ورکړی دی او ډېرې قربانۍ ورکړي دي، خو دا ټرم زما لپاره شاکینګ و. نو کله چې هغه وایي چې یاره وي ډونټ کیر،
تاسو هغه وژني هغه تاسو وژني موږ خو سیاست کوو. نو دا ټکي ته فکر نه کوئ د پښتنو ملتپالو خلاف په بلوچستان کرکه راپاروي او او همدا زه د دې جواب دا کوم. اول خو د بلوچستانو خپل تاریخ چې دی هغه په هغه کې پارلماني غیر پارلماني ګوندونه ستا او هغه د هغو خپل رایه ده چې هغه څه کول غواړي، لیکن نو بلوچستانو ته دا جایزه ده چې هغه دا توقع ولري چې پښتانه یا دا نور قومونه چې دي هغه د دې رنګه وسلواله مبارزه وکړي. نو اول خو دا توقع چې د یا دا ایکسپیکټیشن جایزه نه دی، نه دا رنګه وای ناٹ ولې نه ولی په دا چې دا یو قوم د خپل سیاسي هدفو د پاره کوم لار خپلې د دې فیصله حق دا قوم دی. دا خو بل څوک نشي پر امپوز کولای چې هغه به څه کوي. او کدا دومره اسانه خو ترنه بلوچ په خپل په یو فیصله نه وسلواله مبارزه کړې ده، نه دا بل مبارزه کړې. بلوچ کې خپل تقسیم ستا، خو خبره دا ده چې خو د بلوچ خپل حق دی. خو دا توقع چې دا غیر دا جایزه مطالبه نه ده. ها په پښتنو کې د نن دا بیس کېدای شي، دا خو په پښتانه په اپس کې دا بیس کوي چې آیا په دا موجوده نظام کې زموږ د حقوقو تحفظ کېدلی شي نشي کېدلی، او حالات تر دا ځای رسېدلی دي چې موږ د بیلتونوالي وخواته ولاړ شو کنه. نو دا فیصله په پښتون کام کوي، دا غو دا اختیار او حق دا غو سره دی، د بل چا سره نشته. البته بلوچستانو کې تاسو دا فکر نه کوئ چې هغه څنګه ټریټمنټ چې د پنجابیانو سره په بلوچستان کې هغه د پښتنو سره کې شي شروع شي؟ زه دا فکر نه کوم. هغه په دا چې کوم په عوامي ولسي لیول چې کوم اړیکې دي د پښتنو د بلوچستانو هغه ژورې دي، او هغه کې دواړو ته معلوم دي چې موږ دواړه در په در یو. سیاسي کشنی اختلافات وي خو هغه در دالې ولا پرني او ایون په ریاست کې چې د پښتنو نمائندګي ده، مثال اف سی ده انټيليجنس ایجنسیز د فوج دي، هغه د بلوچستان پښتانه نه دي، هغه مثال د خیبر پښتونخوا پښتانه زیات دي. نو هغه بلوچو ته هم دا معلومه ده. او بیا په سیاسي تحریکو کې یعنی دا ټایم تر ټولو زیات سیاسي اختلاف د بلوچ پښتون کانفرنس په بلوچستان کې دی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د بلوچ. لیکن چې هر جدوجہد راغلی دی وفاقي جمهوریت په هغه کې د یو د بل ملاتړ کړی دی. نو زه داسې خطر نه منې زه نورې پوښتنې هم ډېرې لرم، خو بهرحال زه غواړم چې دې نه مخکې پوښتنې وکړم ستاسو نه اجازه وغواړم چې څونه وخت تاسو نور لرئ. وخت شته مطلب موږ خبرې کولی شو کله چې تاسو اوس بیا ښه ده چې زه په دې باندې لږ ژور نور لاړ شو. اوس په دې کې یو پاکستان د دې سولوشنز تاسو ډېر زیات وویل چې په مختلفو وختونو کې مختلف حل زرداری صاحب چې کله راغی خلکو بلوچ سردار راغی او دا مسله به حل کی، او یو زوړ سیاستدان دی، د پرویز مشرف خپل حل وو، د نواز شریف خپل حل وو، اوسني واکمنان چې دي خپل کوششونه کوي، خو د یو ټکی ډېر په تکرار سره په پاکستان کې کاروي او د پاکستان د مرکزی ډانچې نه هغه راپورته کیږي، او بیا د پاکستان د لیبرال او د زاړه پالو په پروګرامونو کې لیکونو کې یا خبرو کې یو شان هغه دغه کیږي، دا ایکو کیږي، ازانګې دغه اوریدل کیږي چې دلته بلوچستان مسله حل کېدو ته ورنږدې شي. نو بیا ځینې بلوچستان څنګه چې په پاکستان کې د پاکستان ګوډاګیان دي، څنګه چې موږ نمونه واغستل لکه سرفراز بوټي، لکه سوري، لکه انوار الحق کاکړ او داسې نور، دغه شانتې خلک بیا ځینې د هغې نه نور هم دي چې هغه بیا د افغانستان او د هندوستان ګوډاګیان دي او د هغو په لمسه باندې پاکستان خلاف بغاوتونه کوي او بار هیوادونو کې ناست دي او غریب بلوچ چې دی هغه بیزه ساتي، هغه ګډه ساتي، هغه زه ما ته خپل یو کلیپ را یادېږي کاکړ صاحب په 2009 کې چې یو خبریال هم دا توان نه لره، دا زړه یې نه کو چې مکران ته لاړ شي او کار وکړي. زه د یو لیوني خبریال په توګه ځان فکر کوم چې یم شاید کله مې غلط کارونه کړي کله سم. زه لاړم خپلو ملګرو سره، څلور ملګري مې واغستل او په دې کوسټل های وی باندې منګه په ډرایو باندې لاړو هغه ګوادر ته او د ګوادر نه بیا مکران ته، نه مکران نه زه کیچ ته لاړم او 15 ورځې مې تېرې کړې. په لارې ځای په ځای زه ډېر شرمنده وم چې ماته بلوچي ژبه نه راتله، کاش که ماته راتلې، خو زه په پاکستان کې چې کوم نصاب دی پای کې ماته د حق نه دی راکړی چې زه د نورو مورنیو ژبو زده کولو مقام راسره وي، او زه یوازنۍ ژبه چې زما زده وه هغه اردو وه، ځکه چې په اردو ژبه کې ما سبق ویلی و، زه پاتې کېدم یا پښتو کې هغه ماشومان سره ما خبرې کولې، هغه په
پښتو نه پوهېدل، په اردو نه پوهېدل، زه په بلوڅۍ نه پوهېدم. کلیپ په یوټیوب شته دی، کله کله ما پورې خلک خاندي هم، خو زه هغو ته دا وایم چې دا در اصل د پاکستانیت د پاکستان پروجیکټ ایکسپوز کوي دا کلیپ، که تاسو ورته په بل نظر وګورئ چې یو پښتون او بلوڅ د یو بل سره کمیونیکیشن په اردو کې کوي. خو بهرحال نو هلته کې چې لاړم ما ډېر څه ولیدل، ما ډېر څه محسوس کړل او ما ډېر څه په ذهن کې راغله. او زما پوښتنه دا وه چې کاکړ صاحب د پاکستان سولوشنز ډیفرنٹ پاتې شوي دي، خو یو ټکی، یو ایکو، یو اذانګی چې دی هغه مسلسل پاتې شوی دی چې هندوستان په لمسه، د اروپا په لمسه، یا د بل یو دښمن هیواد غریب په لمسه ځینې بلوچستان څنګه چې بوکټې دی، څنګه چې سوری دی، څنګه چې کاکړ دی، داسې ځینې نور دي چې اخر شوي دي. څه حده پورې at what extent څه حده پورې تاسو فکر کوئ دا الزام سم دی یا سم نه دی؟ اول خو زه دا فکر کوم چې پاکستان په داسې خطه کې پروت دی او د ګاونډي ملکو سره چې کومې اړیکې دي، نو په هغه کې د دې خبرې بالکل قوي امکانات شته چې دا کم بلوڅ وسلواله ګروپونه دي و دې ته به د ګاونډي ملکو کومک او حمایت حاصلوي. نو زه د دې خبرې امکانات شته چې دا کېدلی شي د at what extent تر څه حده؟ راځم هغه ته راځم. نو چې د دې سره به یو خارجي کومک او قوه وي، د دې امکانات شته. خو زما چې د بلوڅ مسلې تشخیص چې کوم زه په پوهم، زه د بلوڅ د مسلې اولین یا بنیادی محرک دا نه ګڼم. هغه په دا چې د خارجي قوت کوي که نه وي، په بلوڅي سیمه کې دا ټایم ذهني طور، عملی طور د پاکستان د ریاست څخه دومره خلکه بدزنه دي چې هغه که خارجي کومک وي که نه وي، هلته به دا رنګه مبارزې او دا به روانې وي. نو د دې بنیادي محرکات چې دي هغه داخلي دي، او د هغه داخلي محرکات څخه بیا که څوک فایده واخلي، هغه کېدلی شي د هغه امکان شته. خو زه هم دا تشخیص غلط دی چې موږ د پاکستان حکومت یا د هغه اډوایزران که دی بنیادي تشخیص د خارجي عواملو سره شروع کړي، نو هغه غلط اپروچ دی. که هغه نه وي هم، بلوچستان کې دا ټایم حالات داسې دي چې در دا ځای ته د دې اندازه واخه، په خارجو کومک باندې څوک خپل ځان پټاوي. بلوچستان د تیر 2 کلو څخه خودکشي کوي، فدایي مهم دی ورته وایي، فدایي میشنز کوي. او بیا که دا دومره اسانه وای، خو دا انډیا خو به دا پیسې به په پنجاب او لاهور ولایت هم ورکړي، کراچي ولایت به هم ورکړي، هغه به ولې دا رنګه جنګ نه کوي. نو دا خارجي عوامل چې دي، زه د بلوچستان په کیس کې دا یو بنیادی فیکټر نه بولم، او دا یو دویمه دریمه درجه کې راتلی شي. او تشخیص باندې خبرې نه مخکې یو بل انټرنیشنل المنټ چې دی، او یو ستاسو زمونږ د بلوچستان یو ډېر تکړه افسانه لیکونکی، ممکنه توګه تاسو دغه افسانې لوستې وي، زما دوست دی فاروق سرور صاحب، د هغه یو افسانه ډېره مشهوره افسانه ده، جګه کا. جګه کا چې دی هغه امریکې ته وایي سمبولیکلی. نو دا جګه کا چې دی دا ډېر ډوبیس دی په دې انټرنیشنل پالیټکس کې، په ځینې ځایونو کې. مثال په توګه موږ د انډیا او د افغانستان ذکر وکړو، خو د امریکا ذکر دی کې پکار دی. ځینې امریکایي سینیټران د بلوچستان په مسله کې دلته کې لابینګ کېږي او هغه ډېر کار کوي. خو امریکا په ملي توګه باندې یو ډېر عجیبه فیصله وکړله چې بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکي تحریکونه چې دي هغه دهشتګرد وګرځول، او هم دغه شان تحریکونه چې هغه اټانومس صوبې غواړي په کردستان کې، ترکیې کې، په شام کې د هغې حمایت کوي، او هغه شان خلک چې هغه په پاکستان کې ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي، هغه دهشتګرد وګرځول. د امریکا دا فیکټر ولې د پاکستان په حق کې دی، د بلوچستان په ځانګړي تصور کې څنګه ما مثال ورکړو په ځینې ځایونو کې دی یو شان دي، په ځینې ځایونو کې بل شان دي. وټس رانګ ود امریکا؟ او نظما فکر دا دی چې اول خو امریکا چې دا د بلوچستان چې کوم د وسلواله مبارزه د، زه فکر نه کوم چې هغه سره د امریکا داسې څه کومک یا څه شته، بلکې امریکا چې دی مخالف دی. ولې مخالف دی؟ هغه په دا دی چې د امریکای ریاست لپاره د پاکستان د فوج سره چې کومې اړیکې دي هغه زیاتې مهمه دي، تر دې پورې چې د بلوچ وسلوال ګروپونه د ځان ملګري کې امریکا چې په داسې سیمه کې کم مفادات لري، هغه مفاداتو کې د دوی دا خیال دی چې د پاکستان فوج سره تعلق او اړیکې زیاته ګټه دوی ته رسولی شي. مانه کاکړ صاحب، امریکې ته روغ جوړ یو پاکستان زیات
د دې په ګټه دی نسبتا تقسیم شوی او مات شوی او ټوټې ټوټې پاکستان. نو امریکا ګویا د پاکستان د یو ساتلو د مفاداتو په حق کې ده او د ادای لپاره ضروري ده چې ترڅو پورې د پاکستان سره د نیوکلیر بمز ته د اټمی بم چې ورسره دی نو بالکل زه دا وایم چې د امریکې په مفاد کې دا نه دی چې پاکستان مات شي، نه امریکا دا نه غواړي چې د پاکستان مات شي یا تقسیم شي. له دې نه مخکې چې تشخیص باندې ستاسو د تصور او خالص یو بل تصور دی هغې ته راشم. یو فکرمندۍ پوښتنه کوم، پرډکشن یا شاید د پیشګویۍ تصور په دې پوښتنه کې وي، خو سیاسي څېړونکي خپل ډاټس یا نقطې چې دي هغه یو ځای کوي او د هغې په بنیاد ځینې خبرو ته اشاره کولی شي، لکه کله چې سیاسي انتخابات کېږي نو په هغه انتخاباتو باندې هغه غور کوي او بیا پرډکشن کوي. دغه شانتې د بلوچستان اوسنۍ د بیلتون چې کوم تصور دی او د بیلتون چې کوم جګړه ده د دې د سیوا کېدو یا د کامیابۍ تاسو کله جاج اغستی دی؟ دا فکر په ذهن کې راغلی دی چې و دې حده پورې خبر رسېدی شي څنګه چې په بنګال کې و بیا هندوستان راغی، بنګالیانې له پاکستانه تقسیم کړل او بلوچستان یو آزاد ریاست جوړېدی شي. یعنې څومره قوي فکرمندي ده ستاسو د یو څېړونکي په توګه ستاسو په ذهن کې، یا تاسو خوشبیني ده چې و داسې که وشي ښه به وشي یا کېدی هم شي او که نه؟ زما اندازه دا ده چې د بلوچستان د بیلتونوالې تحریک چې دی د دې عملی کامیابی تر هغه وخته پورې نشي کېدی چې ترڅو پورې یو غټ خارجي قوت چې دی په ښکاره د بیلتونوالې تحریک تر شا نه ودرېږي. نو بیا به څه کېږي؟ زما اندازه دا ده چې دغه چې کوم د اوس رنګه حالات یا تیر 10 کاله چې کوم حالات وو دغه حالات به هم جاری وي. زه فکر نه کوم په موجوده ډانچه کې په دا وفاقي نظام که دغه ډانچه وي زه فکر نه کوم چې د بلوچستان مسله چې ده دا حل کېدلی شي. دا وفاقي نظام کې غټ بدلون غواړي. دا د اسلام آباد د بلوچستان سره د معدنیات او نورو حواله سره چې کوم طریقه کار دی په دې کې د غټ بدلون بغیر دا مسله زه د حل کېدو خواته روانه نه وینم. خو آیا دا دومره به خرابه شي چې دا به بیلتونواله تحریک کامیابه کړي؟ زما اندازه دا ده چې هغه د راساته ډیر مشکله دی یا ناممکنه دی چې ترڅو پورې یو غټ خارجي قوت په ښکاره د دې شاته نه ودرېږي. او اوس د ځینې خبریالان د ما نه خفه کېږي نه، خو زه یو افغان خبریال یم نو په ممکنه توګه دا سوال بایسډ ښکاره شي خلکو ته یا لیډینګ ښکاره شي. نیکسټ کوېسچن چې دی خو بهرحال زه د خلکو په ذهن کې وي دا سوال نو ځکه زه کول غواړم. یعنی یو باثباته پرامنه خوشحاله خودمختاره افغانستان چې دی د هغې تاسو فکر نه کوئ چې امکان شته دی په راتلونکو کې، ځکه چې دا فکرمندي په ځینې پاکستانیانو کې شته دی که افغانستان خوشحاله شو په ممکنه توګه هغه بیا د پاکستان کې دننه ځینې خواهشات چې دي هغه خپل پوره کولی شي. از اټ کنیکټ؟ زه نه شم پوه په دا خبره. افغانستان په خبره افغانستان ځکه خوشحاله نه دی، ځکه روغ نه دی، ځکه پرامنه نه دی چې پاکستانیان سره دا غم دی که دا خوشحاله شو، روغ شو، طاقتور شو نو په پاکستان په ګاونډ کې یو داسې هېواد شته دی چې هغه د پاکستان په ماتېدو کې چې کوم تحریکونه دي سبا د هغې په شا ښکاره ودرېدی شي. یو داسې ګاونډي هېواد دی او پاکستانیان دا ویره لري چې افغانستان باید جوړېدو ته پرېنږدي. نو که زه ستا په خبره پوه شوی یم، بالکل د پاکستان چې کوم سیاسي اشرافیه د خاص طور پر ملیټري اسټابلیشمنټ چې دی هغه دا ویره لري چې یو توانا پر خپلو پښو ولاړ آزاد افغانستان چې دی هغه وځان ته خطره ګڼي. خو زما دا خپل فکر دا دی چې دا ویره چې ده دا بې بنیاده ده او د دې څه زیات زما خیال دا دی چې د پاکستان فوج هغه خپل کنټرول هلته هر وخت غواړي په کومه طریقه چې دوی خپلې صوبې کوچنۍ صوبې ټریټوي نو په هغه سترګه و افغانستان ته هم ګوري. خو زه دا فکر کوم چې دا هغه موږ وایي دا د پاکستاني اسټابلیشمنټ دا نظر چې دی دا پر پیرانای باندې بیسډ دی. د دې دغه زه دومره نه وینم. ما دا خیال دی چې یو مضبوطه توانا پاکستان او مضبوطه خوشحاله آزاد افغانستان یو ځای وسیدلی شي سره. کاکړ صاحب دا د تشخیص خبره چې دا ډیره مهمه ده او تاسو په د چیلنجز ایشوز او پرابلم مشکلات مسائل او
موضوعات چې دي په هغې باندې ډېر ژور بحث وکړو چې له کوم ځای نه بلوچستان مسله خرابه شوې ده، څنګه خرابه شوې ده، څوک پکې ککړ دي یا پکې تعلق او لاس لري. ستاسې په اند باندې که تاسې غواړئ چې بلوچستان مسله پاکستان حل کړي، څنګه؟ اول خدا مهمه نکته ده چې ترڅو پورې د پاکستان په سیاست کې د فوج د ملټري اسټابلیشمنت لاسوهنې نه وي بندې سوي، د بلوچستان یا د دکشني صوبو د مسلو د حل کېدو امکانات ډېر کم دي. نو دا خو یو بنیادي شرط دی چې یو حقیقي جمهوري نظام چې په هغه کې د عوامو نمایندګانو ته چې کوم آئیني طور باندې خپل حق کم وي، هغه حقوق، هغه اختیار، هغه واک هغه استعمالولی شي. دویمه خبره دا ده په وفاقي نظام کې غټ بدلون، هغه بدلون چې دی لکه تا ډېر ښه مثال اول سال ورکړي، نو هغه کم میجورټیرین نظام چې دی هغه په دا دوو طریقو ختمېدلی شي. یو، یا به د پاکستان د سینټ ته هغه اختیارات ورکول کیږي چې کم د قومي اسمبلی اختیار دی، یا د قومي اسمبلی برابر یا د هغه څه زیات اختیارات، څنګه چې په امریکا کې د سینټ اختیار چې دی د قومي اسمبلی د هاوس اف ریپرزنټیټیو سره برابر دی، په ځینې معاملاتو کې زیات دی. نو دا بنیادی بدلون د پاکستان په وفاقي نظام کې چې نسی را، د پنجاب به طور صوبه چې کومه بالادستي ده دا به جاري وي. دویم، د دې بعد زما دا خیال دی چې دا نور ټولې خبرې چې دي هغه جړ په دې کې دی، هغه بیا خپله سمیږي. دریم چې دی هغه یو دا خبره هم ضروري کول ده چې دا خو د سیاسي دغه څخه هټ کې، بل چې دی زما دا خیال دی چې په فوج او فیډرل بیروکراسي کې چې دی دا به د کشنی صوبې اخر یا دا ډیمانډ کوي چې پیریټي، یا که پیریټي نه وي دا به دا ډیمانډ کوي چې په دې کې به مشرتوب قیادت دا به بای روټیشن وي، چې تر څو پورې په فوج کې هم د پنجاب په تعداد کې او په واکمنۍ کې دا رنګه غلبه وي، نو دا مسلې نشي حل کېدی. نو دا درې څلور هغه غټ موږ دې ته وایي سټرکچرل چینجز چې نشي را زه دا مسله حل کېدنې وینم، او که دا سټرکچرل چینجز راسي دا مسلې په خپله سمیږي. دغه پنجابي وزیر اعظم به وي، سندي وزیر اعظم به وي، خو دغه انسنټیو سټرکچر به بیل وي، د فوج رویه به بیلې وي، که دا رنګه سټرکچرل بدلون راسي. او تاسو یو وار بیا د امریکا ذکر وکړو. د امریکا خو چې کوم د مې 14 کاله نوکري کوله د هغې سره جوخت هغه ودانۍ دی د کانګرس نو کله ناکله به ورغلو هم، او ټلویزیون باندې مو اکثره کتل. ما په خپله د تاسو د مین ریاست ذکر وکړو، د ورمانټ یو سپینګیری مشر چې دلته په امریکا کې ورته ریډیکل لیفټ یا سوشلیست هم خلک وایي، د زلمو ډېر خوښ و برني سینډرز، او د هغه په ورکوټې غوندې ځای دی، هغه زما ډېر خوښ و، د هغه تقریرونه زما ډېر خوښ و. داسې پښتون راته ښکارېده. په ورمانډ کې د شابلوت یا د پیپل ونې چې دي د هغې دا ګبینم ډېر مشهور دی، هغه یو ورکوټې ځای دی. نو د کلیفورنیا چې د دنیا 8م غټ اکانومي ده، کلیفورنیا د امریکا چې کوم ریاست دی د 8th largest economy in the world، او ډېر غټ د امریکا یو غټ ریاست دی چې ورمانټ په جیب کې راځي دومره غوندې ځای کې. خو چې کله په سینټ کې خبره کیږي نو یو خواته برني سینډر او دغه یو بل ملګری دوه سینیټران ناست وي، او بلې خواته د کلیفورنیا دوه سینیټر، یعنی ایکولی یو شان وخت خبره کوي، یو شان حقوق لري. تاسو فکر کوئ چې د دې امکانات هم شته دی چې یو پیور ډیموکراسي سوچه جمهوریت چې کوم اکثره محمود خان اسکزی صاحب مثال ورکوي، او هغه غواړي چې دا د مسلې او ستونزې حل دی، دا په خپله که وشي پاور ډیموکراسي وي، نو بیا که د پاور تقسیم په سینټ کې دا شی وي څنګه چې اوس دی، بیا هم مسله حل کېدی شي که نه. تاسو فکر کوئ یوازې پیور ډیموکراسي نه ده حل؟ نه پیور ډیموکراسي نه ده حل، هغه موږ په اکنامکس کې وایي necessary and sufficient condition. جمهوریت چې دی هغه یو نسسري کنډیشن دی، سفیشنٹ یعنی کافی نه دی. او دغه ما خیال دا ډېره ښه نکته ته یاده کړل. مشر محمود خان اسکزی نور پښتون بلوچ کامپرستانو په سیاسي مبارزه کې یو دا ناپامی بولې، د هغو د پوهنې مسله بولې، چا خو د دېرشو کلونه چې هر کامپرسته تحریک، هر جمهوري تحریک دی دغه په فرنټ کې دی ولاړ وي. نو دا جمهوریتونه چې راغلي دي دی خو بیا د دکشني صوبو یو مسله نه ده حل کړې، بلکې لکه ما چې څنګه درته وویل دا ځینې مسلې خو په جمهوري دور کې نورې زیاتې سوي دي.
نو جمهوریت چې دی هغه ضروری دی، لیکن ها د جمهوریت سره چې دا کم زه وفاقي نظام ډانچه در شایم چې دا ډانچه وي نو بیا خو دا جمهوریت موږ ته په ګټه کې تمامیږي. که دا وفاقي ډانچه نه وي ورسره، دا جمهوریتونه به د پنجاب په ګټه کې د پنجابي سیویلین الیټس په ګټه کې تمامیږي. او که مشر محمود خان اسکزی صاحب دی، که اختر منګل صاحب دی، که اسفندیار ولی خان صاحب دی، قرباني به د سختو حالاتو کې هغه ورکوي او ګټې به بیا د پنجاب سیویلین اشرافیه وړي. که تاسو ممکنه یا مناسب ګڼئ تاسو په دې کمنټ کول غواړئ پښتانه دا پروګرام اوري چې محمود خان اسکزی صاحب د عمران خان د چترۍ لاندې اوس ودرېده، د خپل سوري او قد ډېر لوړ و او ډېر مضبوط و. اوس پښتانه هغې ته دې ته د شک په نظر ګوري. دا فیصله یو سیاسي سمه کره فیصله فکر کوئ د محمود خان اسکزي صاحب چې د عمران خان راخوشي کول؟ اول خو زه بخښه غواړم، زه به د که سوال کې اول زه څه کوالیفیکیشنز لګوم نو ته به ماته اجازت راکوې، بخښه زه غواړم. اول خو زما دا خیال دی چې دا د محمود خان د دې فیصلې سره که موږ اختلاف کوو یا اتفاق کوو هغه مجلس بیل دی، خو دا مناسبه دا به جایزه خبره نه وي چې ټول پښتانه چې دي هغه په دې د محمود خان سره یا اختلاف کوي. اکثریت هغه په دا چې د پاکستان چې کوم پښتانه دي هغه خو اکثریتي په خپل د عمران خان ملګری دي. ما په خیال هغه خو دې فیصلې ته په ښه نظر ګوري. زه راځم چې زما خپل نظر څه دی. زما خپل دا نظر دی په دې کې څه شک نشته چې په تیر 40 کاله کې محمود خان اسکزی صاحب چې دی هغه په ډیر مستقل مزاج سره د پاکستان کې د جمهوریت په حق کې یو کنسسټنټ موقف اخیستی دی. هغه پر خپل ځای ولاړ دی، دا نور بدلیږي را بدلیږي. نو یواره بېنظیر او نواز شریف او اوس بیا بېنظیر او عمران خان دي. نو په دې حواله خو زما خیال د هغه موقف د ستاینې وړ دی. په هغه کې اعتراض یا اختلاف زه دا لرم چې محمود خان اسکزي صاحب چې په دا ځای هغه اوس په دې غور فکر وکړي چې 40 کاله دی د هرې ورسره درېدلی دی او چې پر هغه سخت حالات راشي دی په مخ کې ورسره ولاړ، بیا چې هغه په اقتدار کې راشي هغه بیا محمود خان هم ویر وي، هغه بیا د کشنۍ صوبو د وفاق د مسلې ټولې ویری کې د هغه جړ چې دی هغه د هغه شخصي بې وفایي نه ده، دا د هغه د شخصي اتکس خبره نه ده. د دې جړ په د وفاقي نظام کې دی او په دې به محمود خان سر خلاصوي. هغه دا دی چې دا نظام هغه ته هیڅ انسنټیو نه ورکوي چې هغه د بلوچستان د مفاداتو خیال وساتي. نو که واقعي مشر محمود خان دا غواړي چې زما خیال دی چې هر جمهوریت تحریک کې برخه اخلي، دا چې کوم ملکګیر سطح جماعتونه دي لکه پی ټی آی، لکه مسلم لیگ، لکه پیپلز پارټي، د دې سره پښتون بلوچ کانفرنس باید چې د جمهوریت اتحاد په ډیرو سختو شرایطو او په واضح ټکو باندې وکړي. هغه سخت شرایط او واضح ټکي څنګه دي؟ آیا ته دا کمټمنټ کوي چې سبا په اقتدار کې راشي د سېنات اختیارات د قومي اسمبلی برابر کوي کنه؟ آرټیکل 172(3) باندې د پښتون د بلوچ د خپل قدرتي ګیس حق تسلیمېدو د لپاره دا کمټمنټس کوي کنه؟ د نو چې دا رنګه سخت شرایط هغه نوي ورسره، نو زه فکر نه کوم چې دا اتحادونه چې دي هغه که د عمران خان سره وي که د یو بل ملګر سطح جماعتو سره د جمهوریت د پاره وي، دا و محمود خان ته یا و پښتنو ته ګټه رسوي. نو زما دا خیال دی چې په هغه کې که دا شرطونه شامله سي بیا خو ټیک د که نه وي نو بیا زه دا فکر کوم چې دا غټې پارټیانې د کشنۍ پارټیانې کمپرست سختګیر موقف پارټیانې استعمال کړي، د هغو په وجه توپک شیر دی چې خپل هدف حاصله کړي، بیا د ییر کې او د پاتې راشي. د پښتنو پاتې راتلل یا د محمود خان اسکزي صاحب چې کوم خیال تاسو ویل زه د ډېر پخوا راسي او زه اکثره دا ډېر په ډاډ وایم چې زه د هغو ډېر زیات قدر کوم او په دې بنیادي نقطه قدر کوم چې د هغو د ډیموکراسي جمهوریت لپاره تصور چې څنګه تاسو ویلو زه دې سره اتفاق لرم او ډېر د نږدې نه یې څارم او ستاسو په خبره ماته سلسله سمه ښکاري په دغه ځای کې. د بې وفاییو پاکستان خو خیر د فریب او د مکر او د دروغو سیاست چې دی هغه شک نه لري. البته ځینې پښتانه دا فکر کوي چې پښتانه کیدای شي په دغه منطقه کې د سرو سپینو مالکان دي خو غریبانان دي یا شاته پاتې دي یا اکثریت چې دی بېوزله ژوند تېري او علت یې د پښتنو ملت پالو ته ګوته نیسي چې دی د خپلو د پنجاب سره د دوستیو د جنرالانو سره د دوستیو ذاتي مفاداتو په بنیاد باندې د پښتنو مسله چې ده هغه په پاکستان کې هغه شان نشي ګټلی څنګه چې ګټل پکار دي او د دې
علت د هغو سیاسي تقسیم ښیي. قسم تاسو په سر کې ویلي و چې دا یو فطري عمل دی، سیاسي اختلاف هر ځای کې وي او هر ځای کې دی شي، او دا زما په حساب سره یو فطري عمل دی او دا غلط هم نه دی. خو آیا تاسو دې سره اتفاق لرئ که پښتانه ملتپال سیاسي ګوندونه په یو نقطه باندې متفق شي، اتحاد وکړي؟ یعنې پښتانه اکثر وایي چې اتفاق نشته دی، نو ممکنه توګه د هغو چې کوم ګولز دي، ایمز دي، مفادات دي، او هغه د پښتنو په پاکستان کې دننه سیال ژوند دی، د دې امکانات شته دی او د دې اتفاق هم امکان شته دی که چېرې اسفندیار خان، محمود خان، شیرپاو خان، منظور خان، محسن خان، افراسیاب خان او داسې نور یو کېږي، د دې امکان شته دی. ډیره مننه. دا ډیر مهمه سوال دی په پښتون کوېسچن کې. زه تاسو اجازه غواړم زه لږ یو تاریخي رڼا پر دې اچوم. Go ahead. یو په دا ځان پوه کول او دا کمپرست هم اکثره یا پر وطن مین خلک، وطنپاله خلک هم دا خواهش لري، خو هغه خواهش چونکې پوره نشي نو دوی بیا ډیر ژر مایوس هم سي. پښتنو کې اتفاق په پښتون کوېسچن کې په دا خبره ځان پوه کول ضروري دی چې دا د پښتنو کم عدم اتفاق دی، د دې ډیر غټ تاریخي بنیاد سته او هغه تاریخي عوامل چې دي هغه د وجې پښتون چې دی تاریخي طور باندې چې څومره تقسیم پاتې شوی دی، نو ته د دې اندازه واخله، سیاسي هم اقتصادي هم. وادي پېښور چې دی، دا پېښور وادي چې ده دا د بلوچستان نه تقریبا 50 کاله مخکې د افغانستان نه بېله شوې ده. بیا دا د سیک امپایر لاندې پاتې شوې ده، بیا دا د پنجاب پروینس لاندې پاتې شوې ده، بیا د برټش امپایر لاندې پاتې شو. صحیح؟ یعنی رنجیت سنگھ په دې واک کړی دی، برطانیې په دې واک کړی دی، افغانستان لاندې دا او بخې تاسو خبر یاد ساتئ پېښور ویلي یا دره چې د خلکو ته که نه وي معلومه، زه ورته یم چې په دې کې 5 ضلعې دي: پېښور، نوخار، چارسده، صوابۍ او مردان، او ډېره د اباسین په غاړه پته ډېره زرخیزه سیمه ده. او بخې ګو هیډ. نو یو دا چې دی د دې تاریخي طور د پېښور ویلي انتظامی نظام باندې په خلکو په دې باندې ډېر غټ فرق راغلی دی. د بلوچستان چې کم پښتنه سیمه ده چې کم برټش بلوچستانو، دا د پېښور وادي 50 کاله بعد د سامراج برخه پاتې شوې ده، د برټش امپایر. بیا چې د برټش امپایر دا برخه پاتې شوې ده، بیا فاټا چې د موجوده فاټا دا د بلوچستان هم څو کلو بعد د برټش امپایر د انډین کالوني برخه پاتې شوې ده. بیا د دې بعد تر واخله اقتصادي نظام، لکه ما چې تا ته وویل دا خلک به په دې ځان پوه کوي دا پېښور ویلي کې ته خبرې او دا زموږ د بلوچستان پښتانه او د فاټا پښتانه اکثره دا غلطي کوي، دا د پېښور زلمیانو ته پیغور ورکوي چې دا ګلخان دی او موږ ډېر کټر ویو، قبایلي یو، او دا قبایلیان نه دي، دا اتړ نه کوي، دا سخت موقف نه اخلي، دا پیغور ورکوي. زه دې ته په ډېر غلط نظر ګورم چې دا د پیغور خبره نه ده. د پېښور ویلي پالیټکس د نور پښتون بیلټ څخه په دا جلا دی چې په پېښور وادي کې وادي پېښور کې انګریز هغه کینال کالونیز جوړ کړي چې کومې د پنجاب په پېښور وادي کې لکه ما چې اول درته وویل اګریکلچر سرپلس ایکسټریکټ کېدلی سو، انګریز ګټه وړلی سوه. په فاټا او په بلوچستان کې د جغرافیې د وجې هغه کار نشو کېدلی. نو په وادي پېښور کې ته اوس ګوره دا موږ دا د بلوچستان پښتانه چې به کله، نو موږ خو نه خبر د پښتونخوا په هر شي باندې، نو دا کامریډانو چې به کله وویل چې ستۍ خواته غټ غټ خانان دي، نو موږ له به خندا راغله چې یاره په موږ کې خو خان نشته، موږ ته خو یو ملک وي، سردار وي، هغه هم ډېر سمبولیک وي. ته ګوره غټ خانان دا ته چې وایي لینډډ ایلیټس دا صرف په وادي پېښور کې دي، دا انګریز جوړ کړل. ولی هلته د پنجاب طرز لکه په پنجاب کې چې غټ چودریان، په سند کې غټ وډیرا، دا سوشل سټرکچر انجینیر سو د انګریز دغه کینال کالونیز په نتیجه کې. نو د دې پر سیاست باندې ډېر غټ فرق دی. اچھا دویمه ته دغه یو مهمه نکته ده، دا به ستا پام شاید نه وي ورته. زموږ په بلوچستان کې چې ته اوس راسې په فاټا کې هم دغه صورتحال دی. موږ قبیلې او دا ټولې قبیلې یو د بل سره برابرې دي، په دې کې هایرارکي نشته چې دا قبیله برتره ده دا کمتره ده. چې اوس ته راسې وادي پېښور ته، په دې کې خانان دي، بیا بزګران دي، لکه په پنجاب کې چې د قوم سره پیشې منسلک دي، چې یعنی دا بزګر و، دا موږ بزګر ورته وایي، تی څه ورته وایاست چې یعنی په دا مځکې کري، دا فصلونه کري، کروندګر دي او دا خانان دي. نو
هغه ریلیشنشپ چې دی باغه کې د مالک او د محکوم رشتہ راځي، جبکې چې ته زموږ قبایلی نظام ته راشي په موږ کې مالک او محکوم نشته، زموږ غریب سړی چې دی هغه ځان دغه برابر ګڼي. نو دا زموږ کمال یا د پښتونخوا والا کمزوري نه ده، دا تاریخي تور باندې داسې بدلونونه راغلي دي چې هغه تر ننه پورې پر سیاست اثرات شته. اوس خلک څه ناجایزه کوي، خلک ودا تاریخي پس منظر ته نه ګوري، داغه نتیجه نن چې شته په تاریخي ارتقایي عمل کې پېښور ویلي چې دا وادي پېښور هغه په یو بیل ارتقایي سټیج باندې ولاړ دی. جنوبي پښتونخوا او فاټا چې دا یو بل ته نږدې ارتقایي سټیج باندې ولاړ دي. نو نن داغه مثال چې دی وادي پېښور کې قبایلیت ختم شوی دی، دا یو برایانام شی دی، خو خلک و دې پر بنیاد دومره غټ زموږ په خوا چې دی زیلی او خېلی تر اوسه ډېر مضبوطه ده. خو کاکړ صاحب اکیډمیکلی یا هیسټوریکلی په دې باندې د باسم علاوه زما پښتنه کې به بیا زه خیر یو ارګومنټ تاسو سره شامل کما. تاسو ول چې د پېښور ویلي د دې ریزن دی یا علت دی کوم چې 15 صوبې دي ضلع دي او شپږ ضلع نورې دي په پښتونخوا کې او د بلوچستان په شان دي د پښتنو سیمو په شان دي ک ګلستان دی ک چمن دی ک جوب دی ک لورلای دی ک پښین دی ک د اسماعیل خان دی ک دغه پورته سیمې دی وبخای په دې کې چې څومره غربت دلته هم دی. نو ما اتفاق د مفاداتو د اهدافو د اتفاق خبره کړو. نو پښتونخوا خو یوازې پېښور ویلي نه ده، د دې صوبې نور مسئله. نو اتفاق ول د پښتنو خیال دی چې تاسو د پېښور ویلي علت وګڼو، خو داسې خو نور مثالونه هم شته. د فاټا په خوانه چې کومه ده 80,000 کیلومتره خاوره چې ده هلته خو ډېره زیاته بېوزلي ده. نو آیا پښتانه ملتپال یوازې پېښور ویلي اتفاق ته نه پرېږدي؟ نه، زه دا نه وایم. دا خو ما صرف دا بنیاد تاریخي پس منظر ورکاوي چې دا پښتون تاریخي تور باندې دومره تقسیم پاته شوی دی، انتظامی، سیاسي او اقتصادي، چې دا نن چې کوم اختلافات دي دا ډیر سرپرایزینګ نه دي. داغه دومره زیات تاریخي دغه دی چې موږ ارتقایي عمل ډیر بیل دی. یعنی د پېښور وادي سوشل سټرکچر نن د پنجاب د یو اربن دغه سره زیات سیمیلریټي لري کمپیر ټو د بلوچستان سره. نو زوم چې په دا مرزان پوکو بیا دا مجلس لږ اسانه سي. هغه دا دی چې دا ارتقایي عمل کې مختلف سټیجونه موږ په نظر کې وساتو. د پښتون علاقو د پښتون غوندو چې د اتفاق بنیادونه راځي هغه به یو مینیمم کامن ایجنډا وي. پاغه کې د هر سیمې بیلی مسلې هم سته، بیا زموږ ځینې مشترک مسلې دي. مشترک مسله تر ټولو غټه چې زموږ ده نمبر 1 هغه امن دی، هغه وار ان ټیرر دی، هغه امن دی، هغه د پاکستان داخلي او خارجه پالیسی ده. دا زموږ مشترک مسله ده، که د وزیرستان پښتون دی، که د پېښور پښتون دی، که د کوټي یا د چمن پښتون دی. دویمه زموږ مشترک مسله چې ده هغه په وفاقي نظام کې د مرکز سره چې کوم زموږ هلې ځلې دي، صوبایي خودمختاري، خپل حق، خپل اختیار، مدنیات، دا دي. د دې علاوه بیا ډېرې مسلې چې دي چې د بلوچستان کمې مسایل دي هغه د وادي پېښور نه دي، چې د فاټا کمې مسلې دي هغه دغه نه دي. نو امن چې دی تر ټولو غټه مسله ده، دغه بعد او مشترک ده، وسایل مشترک مسله ده. نو په دې باندې دغه کېدلی شي یو کامن ایجنډا او اتفاق کېدلی شي. او هغه چې دی هغه بدقسمتي سره زموږ ګوندونه چې دی هغه تر اوسه پر هغه اتفاق نه کوي. او زما خیال دا دی چې دا سوشل انجینیرینګ د پښتون سیمې ده په تیر 50 کال کې په دومره کامیابی سره امریکای، پاکستان او د عالمي قوتو وکي چې نن هغه ډیر مشکل ښکاره کیږي. یعنی هغه په دا مشکل دی. زما دا فکر دی چې تر څو پورې په افغانستان کې طالبان پر سر اقتدار وي په پښتونخوا سیمه کې امن نشي راتلی. او تاسو امن نشي راتلی، دا اتفاقونه نشي کېدلی. نشي کې تاسو کله باس کوو ما ته خدای بخله فانوس ګجر، شمس بونری او عزیز ماما رايات شول چې د شمس بونری او د فانوس ګجر او د عزیز ماما مفادات یو دي او د پیښور د اربابانو، د اشنغر د خانانو او د مردان د نوابانو مفادات بدل دي. او چې کله مفادات بدل وي خېټه یو ځای کې مړه وي بل ځای کې ډکه وي، خو وږي وي تږي وي نو بیا ډېره ګرانه وي. او بیا دا د ریولوشن خبرې چې کله کېږي هغې کې بیا خلکو په ذهن کې منظور پښتین غوندې سوچ راپورته کېږي او هغه ته بیا خلک ویلکم کوي او ورته هرکلی کوي چې و دا هغه ګیډه ده یا هغه سر دی کوم ده چې د انقلاب تصور ته په ولس کې وده موندو امکانات وي. په دې موضوع هم بحث کېدی شي، خو زما پروګرام چې و هغه د بلوچستان باندې فوکس و او پښتانه پکې موږ ځکه وچېړل چې بلوچستان اوس
پښتون بلوچ صوبه په نوم باندې پښتانه ملتپال یادوي، بلوچستان نه ورته وایي. څنګه چې په یو وخت کې صوبه سرحد به یادېده، پښتونخوا به یې نه وله، دغه شان اوس بلوچستان یوازې پښتانه نه مني. نو زه به غواړم، زما به خواهش وي خپل لیدونکو اورېدونکو نه، چې که تاسو د کاکړ صاحب نه غواړئ چې بیا په دې موضوع باندې موږ د سره بحث وکړو چې اربابان، خانان او نوابان چې کوم دي پښتانه، د دوی مفادات بدل دي او د وږي تږي شاته پاتې پښتون مفادات بدل دي، او د هغو په تصور کې بیا یو ریولوشنري لیډر چې کله یې څوک مثال د چه ګیوارا سره ورکوي او کله یې مثال د یو بل انقلابي سره ورکوي، منظور پښتین آیا هغه د پښتون مسایل چې دي د هغې اپ کمینګ په راتلونکي مستقبل کې د یو آیډیل لیډر په توګه هغه ته ګټه کولی شي که نه، او چیلنج به څونه وي؟ نو تاسو ما ته په دې پروګرام کې په کمنټ کې ولیکئ. زه بیا کاکړ صاحب ته خواست وکړم، قسم دی په خپل سټډیز کې خپل فامیل سره ډېر زیات مصروف دی او ډېر زیات مهرباني چې ماته وخت راکړی، خو زه به ستاسو په خاطر د یو بله زاري وکړم او ځان سره به بیا ملګری کړم. کاکړ صاحب زه ډیره شکریا ادا کوم، ډیره مننه کوم او بخښنه هم درنه غواړم چې تاسو ما سره چې وخت کم لوس کړو پای کې په امریکا کې د امریکا د افراطي لاري سوچ لرونکي عیسائی زاړهپاله چارلی کرک وجنې د لاسه زه ډیر مصروف پاتې شوم او ډیر نا وخت دا پروګرام شروع کو، خو بیا هم زه ډیره مننه کوم او شکریا کوم چې تاسو ادا کوم چې ماته وخت راکړ او زما په دې پروګرام کې مدار پښتو ځوابونه راکړل. یو جان مننه ستاسو، او زه ډیر خوشاله یم چې تا د خپل پودکاسټ چې دی، د خپل چینل چې دی، دا دی په ډیره ژوره طریقه په مخه روان کړی دی او پښتونخوا وطن ته یا د دنیا هر ځای چې کوم محکومه قومونه علاقې چې دي نو هغو ته ډیر سخت ضرورت دی چې هغه خپل ابلاغ ولري، خپل خبره په آزادانه توګه تر یو ځایه ورسوي. نو زه په دا هکله هم ډیر خوشاله یم. نو دا ته زما کورودانۍ نه وایه، دا خو زما د دا رنګه پلیټفارمز د پرمختګ دپاره دا زه خپل یو کوچنۍ برخه بولم په هغه کې چې ما اچولې ده. نو دا زما دپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده. ډیره مننه کاکړ صاحب.